الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د حمادیه ښوونیزو ګروپونو ټولو معززو ګډونوالو د رمضان المبارک د میاشتې په مناسبت چې مکم ورځني درسونه را پیل کړي دي، په ننني درس کې د اعتکاف یا د معتکف اړوند هغه شیان بیانوو چې معتکف ته جائز دي او هغه شیان بیانوو چې معتکف ته مکروه دي. د اعتکاف فضائل، د اعتکاف آداب هغه مو بیان کړل او انشاءالله په راتلونکو درسونو کې به اړوند نور احکام هم بیان کړو. که چیرې یو څوک اعتکاف ته داخل سي، د اعتکاف نیت وکړي، یعنې د اعتکاف په نیت مسجد ته داخل سي، د ده لپاره ځینې کارونه جائز دي او ځینې کارونه مکروه دي او ځینې داسې کارونه دي چې هغه اعتکاف فاسدوي. دغه د اعتکاف فاسد مکروهات او جائز شیان دا ټول رد موتار په جلد اول صفحه 501 او په جلد دوم صفحه 501 او بدایع و صنایع په جلد دوم صفحه 106 کې همدا ډول فتاوی هندیه را نقل کړي دي. که چیرې معتکف په مسجد کې د اعتکاف په نیت داخل سي، دته جایز ده چې دی په مسجد کې دننه خوراک وکړي، دته جایز ده چې د ضرورت خبرې وکړي، دته جایز ده چې نوکان پرې کړي، دته جایز ده چې رانیول او خرڅول وکړي. البته هغه سامان دا به مسجد ته نه حاضري. دی کولی سي چې خپل یو وکیل هغه ته مشوره ورکړي، امر ورته وکړي چې زما په فلان دکان فلان کارخانه کې دغسې او داسې وکړه. او همدا ډول معتکف کولی سي چې هغه د چا نکاح وتړي، معتکف کولی سي چې عطر ولګي، خوشبويي ولګي، سر او ژیره غوړ کړي. او همدا ډول معتکف کولی سي که چیرې ډاکټر وي ناروغان وګوري. او همدا ډول معتکف که چیرې کم اسلامي درس کی، د قرآن درس کی یا د اسلامي علومو درس کی، دا کولی سي چې د دغه درس او تدریس څخه خلک برخمن کړي. دا ټول هغه شیان دي چې معتکف ته جایز دي. همدا ډول معتکف که چیرې د جمعې د لمانځه لپاره د باندې وځي، ورته جایز ده چې د جمعې د لمانځه د ادا دپاره ولاړ سي. خو ځینې داسې نور شیان سته چې هغه به بیا وروسته راسي په راتلونکو درسو کې چې اعتکاف فاسدوي. مثلا که یو څوک د مریض د پوښتنې دپاره ځي، جنازې دپاره ځي، که څه هم هغه د خیر کارونه دي خو اعتکاف ورته فاسدوي، وروسته به هغه مسائل تر بحث لاندې ونیسو. او ځینې شیان چې معتکف دپاره په مسجد کې مکروه دي، هغه دا چې ځینې معتکفین هغه پټه خوله ناست دي. د پټې خوله اعتکاف دا مکروه دی. پټه خوله به نه کښېني، ذکر کوي، ذکر به کوي او همدا ډول په اعتکاف کې د ضرورت په اندازه خبرې کولی سي. او که چیرې معتکف د ضرورت بغیر نور مجلسونه، بانډارونه او نور انډیوالان میلمانه ورته راځي، هغه کارونه کوي، دغسې کارونه کول بیا مکروه دي. او یا معتکف کاروبار کې د سامان د خرڅولو سامان راوړي، قسم سودا کول خو جایز دي، خو دا سامان راوړل دا مسجد ته دا مکروه کار دی. او همدا ډول که چیرې د دنیا د کتابت و تعلیم و عصري علومو لپاره یو څوک تعلیم ورکوي، دغسې تعلیم ورکول دا مکروه دی. حاصل خلاصه دا چې د اعتکاف دپاره چې کوم لوړ مقام منزلت دا ستا، دا په هغه صورت کې چې دا جایز شیان لکه یاد چې مو کړل هغه هم زده سي، دا مکروه شیان هم زده سي او د ټولو عبثیاتو څخه ځان وساتل سي، هغه مخکې چې مو اداب ویلي و هغه عملي سي، نو انشاءالله هغه کم ګټه او منزلت ته د اعتکاف چې دی هغه به لاسته راوړل سوی وي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.